وته به مهربانه رحیم صدیقي د تیمو والا د مامو والا سړی درنه اوچت کړی دی اسمان ته د ځمکې ته رابغوي او که راوي بغولو که نه دا سړی ماتېږي مه کوه جنرال موبین صاحب جنګ مه کوئ موږ خو ته زر افغانان یو که نه اتفاق سره وکړئ ګاونډیان درته خوشحالېږي جنرال صاحب رښتیا وایي که د پیسو مشکل دی ورسره یې که نه نو راځه تیمو شروع که په تیمو کې به ډېرې پیسې وګټي خپل دغه د افغان روټ چې د پیسو دپاره مه وژنه که نه و جنرال صاحب د پکول نه دی مور جار شه مه کوه سړی به ګوره خراب کي اخواشه د تیمو والا نن ما ګولۍ نه دي خوړلي مازه مې خراب دي فشار مې جګ شوی دی داسې چل دی که نه چې د پیسو مسله نه ده دا سړی موږ پسې ډېرې غلطې خبرې کوي او غواړم چې د ځمکې ته راوبغومه د تیمو والا د مامو والا د مخې نه خوا کېږه ګینې په تا باندې به دروغ ورځم ته به مو سره چخړیت شي زما ګوره مازه خراب شوي دي فشار مې جګ شوی دی فشار یا مسلمانانو یا کافرانو یا بنګالیانو یا هندوانو یا طالبانو یا افغانانو خیاط اخلاص مې کوي د دې سړي نه مې اخلاص کړي دې ځمکې ته مې رابغوي څومره ښایسته ځواني مې ده زه خو حقیقت خبرې کوم که نه دې وطن سره مینه لرم او داسې پرېږده که نه ولې داسې کې ظالمه د پټۍ نه دې ونیولې مه پټۍ نه نو لرې که پرې مې ده چې ګوره د ځمکې ته مې راونه غورځې یا لکه داود شاه ځان ته ورپشه راشه دا سړی ترېنه خلاص که دا سړی خراب کړی دی د پرتوګ نه یې نیولی دی د ځمکې ته یې رابغوي وراشه که نه داود شاه دومره غټې غټې سړي دې پېښې دي په کوم وخت به ته په کار راځي د یوې ښې هم نه شولې یاره ته غلی شه رحیم صدیقي ظالمه چې چېرته قدم ږدي هلته به چا خبره افت راولیږي داسې چل ته چې زما ټماټر او رومیان یې د سړک سره سپلی کړل ټول ټماټر راته خراب کړل یو هوټل مې خلاص کړی هغه هوټل مې هم خلاص کړم ورته پرېږده د تیمو والا زما ټول ټماټر چخلي پخلي شول او د ځمکې سره سپلی شول و داود شاه صاحبه مهربانه د رومیانو نه تېر شه د رومیانو نه تېر شه داسې شل دی چې زموږ کامې ته راشه ټوله به درته د رومیان در ډک کړم ولې داسې کې ظالمه وطندار دې مري او تا سره د ټماټر و د رومیانو د چا خبره د بانجانونو د هوټلونو غم دی و داود شاه ځان ته ورپشه دغه ته مهرباني شه کړئ چې مکمل 100% داود شاه یاره حسیب ځواکه یو خبره ده وطنداره که نه ته خو ماشاءالله داسې پړسېدلی وې او داسې غټ ورې که نه اوس مې اوچت کړی هېڅ پروا مې در باندې نه راځي چې بالغ مې اوچت کړی دی که برسن مې اوچت کړی دی او که حسیب ځواک مې اوچت کړی دی هېڅ زور راباندې نه راځي داسې سپک راته ښکاري یاره جنرال صاحب نو ستا خو فشار چې دی که نه اسمان ته ختلی دی او ګولۍ دې نه دي خوړلي نو چې چا مازه خراب وي هغه په وزن باندې چېرته پوهېږي و جنرال صاحب په دې پرتوګ نه دې نیولې مه کوه که نه په شرمونو مې شله شرمې زه خو ستا وطندار یم که نه د حق خبرې کوم که نه داسې مه کوه و په قولي جنرال موبین صاحب و صاحبه مهربانه جنرال صاحب ګاونډیان خبر شول دا در باندې خوشحالي که نه چې خپل وطندار دې اوچت کړی وی د ځمکې ته یې رابغې لږ د اتفاق خبرې مو وکړئ لږ د وطن خبره مو وکړئ ښایسته ځوان دی په ټول افغانستان کې داسې ځوان نه پیدا کېږي خو مه کوه که نه و جنرال صاحب رښتیا وایي جنرال صاحب په تیمو کې هم داسې ځوان نه پیدا کېږي چې په تیمو کې پیدا شي که نه نو هغې ته بونس یې مونس یې نه درکوي په فري کې یې نه درکوي په پیسو باندې در باندې خرڅوي قیمت باندې در باندې خرڅوي نو داسې ځوانان په تیمو کې هم نشته و جنرال صاحب په مافریکا پروګرام تور ګایان